عبدالله له بدمعشۍ سره سم قرضداره شوی هم ده، خو د چا اولې قرضداره شوی ټول حال را سره په ویډیو کې تر اخره وګورئ. سلامونه او احترامات ګرانو لیدونکو مینوالو، د تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. څلور ورځې وړاندې ثبات او همپالنې ټیم د لویې جرګې خیمه کې د ټاکنو کمیسیون له لورې د رایو بیا شمېرنې پروسې په مخالفت کې غونډه راوبلله. د ثبات او همپالنې ټیم ماښام 7 بجې تصمیم ونیو چې سبا په لویې جرګې خیمې کې غونډه وکړي، خو د لویې جرګې خیمې د ادارې له لورې یې غوښتنه د نه همغږۍ په دلیل رد شوه. سرچینې وایي عبدالله د رجال برجسته اړوند د خپلو ساتونکو په ګډون 300 وسلوال لویې جرګې خیمې ته واستول او په زور یې د جرګې کلفونه مات کړل او کارکوونکي یې وګواښل چې که ممانعت مو وکړ نو په مرمۍ به مو وولو. د لویې جرګې خیمې مسؤلین وایي د طرز العمل پر اساس هره ډله چې په خیمه کې غونډه کوي نو د برېښنا برابرولو لپاره د جنراتور تیل، تهویې سیستم، د ساتونکو پیسې او نور لګښتونه به ورکوي چې دوی ورته $15,000 ټاکلي دي، خو د ثبات او همپالنې ټیم ورته دغه پیسې نه دي ورکړي. د لویې جرګې خیمې مسؤلین ادعا کوي چې د ثبات او همپالنې ټیم یې د ټاکنیزو غونډو پر مهال هم قرضدار دی او د وروستي غونډې لګښت هم ورته نه دی تحویل کړی. دغه وسلوال کسان چې رجال برجسته ریاست عبدالله ته د ساتونکي په توګه ورکړي، خو نوموړي ترې د شخصي او غیر قانوني کارونو لپاره استفاده کوي. ډاکټر عبدالله د غونډې په ورځ وویل ولسمشر رجال برجسته ته امر کړی چې د غونډې امنیت ونه ساتي، خو د نوموړي شخصي ساتونکو د غونډې د امنیت لپاره اقدام کړی او تورې پورې کړ چې د حکومت لخوا ورسره خصومت کیږي. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.